د مرګ مسافر 11مه برخه. تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، رب د قهر د پری بیا ځلې ناورین راولا ناورین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. زه محسن احسان یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل چې د صلیبیانو څخه یو اسپور راووت او خپله توره یې اوچته کړه او مقابل لوري ته یې د جنګ دعوت ورکړ. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. عمر په سترګو کې د رکن الدین ببرس څخه اجازه واخیسته او د خپل آس سره میدان ته راغی. په همدې وخت کې ابونواس او هوازن دواړه خپل آسونه میدان ته را په منډه کړل. عمر لا لږ مخکې تللی و چې ابونواس او هوازن یې مخه ونیوله. ابونواس د عمر د آس واګې ونیولې او وویل: زما امیره، دا یو وړوکی ښکار دی، د ده مقابلې ته ستا ورتګ ساده شان توهین دی. زه به د ده مقابلې ته ورځم، زه به تا ناامیده نه کړم. ابونواس خپل آس په منډه کړ. عمر او هوازن بیرته خپل لښکر ته واپس لاړل. ابونواس صلیبي ته نږدې راغی، خپل ډال او توره یې سمبال کړه. صلیبي په ډیر کبر او غرور رامخکې شو او وویل: خپل نوم وایه، څوک یې او د کوم ځای څخه راغلی؟ ابونواس خپل مخ د لمر په لوري کړ، خپله توره یې د دواړو سترګو تر منځ کې ونیوله. د تورې ځلا یې د صلیبي سترګو ته وکړه او وویل: زما د تورې په ځلا کې زما نوم وګوره، په دې کې به تا ته د مرګ نه بغیر بل څه ښکاره نه شي. صلیبي بیا وویل: ته څوک یې؟ ابونواس په زوره سره وویل: د مرګ مسافر، د مرګ مسافر، د مرګ مسافر. صلیبي په اطمینان سره وویل: زما هم همدا خواهش و چې زما مقابلې ته د مرګ مسافر راشي. ابونواس ځواب ورنه کړ، ځکه چې ابونواس اوس د مقابلې لپاره رامخکې شو او صلیبي هم مخکې را روان و. صلیبي په خپله توره وار وکړ. ابونواس په خپل ډال سره د هغه ګزار ایثار کړ او ځوابي برید یې وکړ، خو د صلیبي بخت ښه و چې د ابونواس د لومړي مرګوني برید څخه روغ ووت. ابونواس له غوسې څخه د مار غوندې تاو راتاو شو او تک سور شو. خپله توره یې هوا ته پورته کړه او د صلیبي په چپه اوږه یې مرګونی ګزار وکړ. هغه تر اوسه په مکمله توګه خپله دفاع کوله چې د زغرې اغوستلو سره توره د هغه اوږه څخه غوڅه کړه او لاندې راغله. صلیبي یې خوفناکه چیغه وکړه، لاندې پرېوت او مړ شو. ابونواس په خپل آس پور شو او بیرته خپل لښکر ته ستن شو. له دې وروسته دواړې لښکر یو بل ته نږدې سوې. د عمر لښکر د لومړي ځل لپاره سرې او تورې جنډې پورته کړې. د صلیبیانو قلب چې کله د مسلمانانو قلب باندې حمله کوونکي وو، نو رکن الدین ببرس په وینا مسلمانان ورو ورو شاته سول. په همدې تخنیکي او هدفي شاتګ کې عمر هم شاته سو. صلیبیانو دا د مسلمانانو شاتګ وګاڼه، مخکې راغلل او یوه زوروره حمله یې وکړه. بل طرف ته ابونواس، هوازن او مارسه د صلیبیانو میمونه او میسره د ملو په شان له منځه وړله. د صلیبیانو قلب چې کله د خپل لښکر څخه لږ لرې شو، نو د عمر په اشاره د هغه لښکر جنډې وخوځولې او په پټه د رکن الدین ببرس د لښکر څخه بیل شول. په ډېر تیزۍ سره یو اوږد چکر وواهه او د رکن الدین ببرس سره د جنګېدونکي لښکر په شا حمله وکړه. دا حمله دومره تیزه وشوه چې د صلیبیانو قلب یې ورخطا کړ، لیکن اوس هېڅ هم نه کېدل، ځکه چې د مرګ مسافر د هغوی په سرونو ولاړ. عمر په ډېرې تیزۍ سره صلیبیان له منځه وړل. اوس رکن الدین ببرس هم یو توپاني او خونړۍ حمله وکړه. رکن الدین ببرس جنګیالیو چې کله د صلیبیانو د قلب څخه تښتېدونکي جنګیالیو پسې شو، عمر د خپل لښکر سره د دښمن په میمونه باندې حمله وکړه. د مرګ مسافرو دا حمله دومره تیزه او خطرناکه وه چې دښمن یې په مخ کې بېوسه شو. اوس عمر د هغه وږي زمري په شان و چې په ځنګل کې د خپل ښکار په لټ کې کله دلته او کله هلته منډې وهي او حملې کوي. عمر د خپل لښکر سره کله د ابونواس مرسته او کله د هوازن او مارسه مرسته ځان رساوه، چې په دې سره د صلیبیانو لښکر ته یوه عبرتناکه ماتې ورکړه. مسلمانانو د صلیبیانو د تعقیب په نتیجه کې یروشلم ښار ته ننوتل. د ښار دننه په یو ځای کې چې کله عمر ودرېد، نو عمر چې کله د خپلې پښې زخم باندې پټۍ تړله، یو تنکی ځوان راغی. د هغه په لاسونو کې د مرهم پټۍ سامان آلات و. د عمر په زخم باندې پټۍ وتړله، سپاهي زغر اغوستی وه او په سر باندې یې خول راټیټ کړی و. نو ځکه عمر هغه ونه پېژنده، خو عمر د هغه ښایسته لاسونو ته کتل چې غټې غټې ګوتمۍ یې درلودې. پټۍ تړله چې شیبان د یو خوا څخه په منډه راغی. په ډېر وارخطایي سره د عمر څخه پوښتنه وکړه: زما امیره، تاسو خو به زخمي شوي نه یاست؟ عمر په مسکا سره ځواب ورکړ: په پښه باندې معمولي زخم شوی یم، اوس مې پرې پټۍ وتړله.
آیا تاسو د زخمیانو مرهم پټي وکړه؟ هو، ما د ټولو زخمیانو مرهم پټي وکړه. بیا هغه د عمیر څخه د پټي تړلو ونکي په باره کې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. په همدې وخت کې پټي تړونکي سپاهي جګ سو، یو خواته یې منډه کړه. عمیر او شیبان د هغه پسې شول، خو هغه د جنګیالیو په منځ کې ځان ورک کړ. لیکن د هغه د منډې انداز د انجونو په شان و. عمیر په یو ځای کې ودرېد، د شیبان په لور یې وکتل او وویل دا څوک و چې زما د مرهم پټي یې وکړه؟ شیبان څه ویل غوښتل چې رکن الدین ببرس راغی. هغه عمیر د ځان سره کړ. دواړه د ښار د انتظام جایزه واخیسته او هر چا ته یې خپله وظیفه وسپارله. د صلاح الدین ایوبي رحمه الله څخه وروسته دوهم ځل د یورشلم ښار د مسلمانانو په لاسونو فتح شو. د یورشلم د ماتې خبر چې کله اروپا ته ورسېد، صلیبیان ډېر زیات خفه شول. د فرانسې حکومت نه علاوه نور ټول غټ حکومتونه خاموش وو، ځکه چې هغوی په مخکینیو جنګونو کې د مسلمانانو څخه ډېرې سختې ماتې خوړلې وې. په همدې خاموشي یې خپل خیر لیده. خو د فرانسې پاچا نه هم لویي د یورشلم ماتې نه شو زغملی. ناڅاپه د 1244 هجري کال کې ډېر سخت مریض شو او مریضي یې ډېره سخته شوه. مرګ ته نږدې و. هغه دا نظر ومنلو که چېرته روغ شم نو د یو نوي صلیبي جنګ آغاز به کوم. د نه هم لویي مریضي دومره سخته شوه چې خپله هم د خپلې زندګۍ څخه مایوسه شو. د فرانسې ټولو کلیساګانو کې د نه هم لویي صحت ته ښه کېدو لپاره دعاګانې غوښتل کېدلې. نه هم لویي د نظر منلو څخه څو ورځې وروسته تندرست شو او هغه د یو عظیم جنګ تیاریانې شروع کړې. په دې وخت د فرانسې تعلقات د جرمني او انګلستان سره ډېر خراب وو. نه هم لویي دواړو ملکونو ته خپل قاصدان ولېږل تر څو تعلقات بیرته ښه کړي. په دې مقدس جنګ کې د برخه اخیستلو په خاطر د اروپا ډېرو هېوادونو څخه خلک فرانسې ته راتلل تر څو په دې جنګ کې په رضاکارانه ډول برخه واخلي. د جنیوا او مارسلیزم بندیانو څخه نه هم لویي 1800 بحري جهازونو او 9000 جنګیالیو سره په ډېر شان او شوکت په 12 اګست د 1248 کال د ببرس څخه روان شو. فرانسې حکومت یې خپلې مور ته وسپاره. خپل ورور الفانسو ته یې وویل چې په ټول ملک کې د صلیبي جنګ لپاره تبلیغات وکړي تر څو یو بل غټ لښکر هم تیار کړي. 25 اګست فرانسوي جنګیالیو ایګیومیټس په بندر کې په خپلو جهازونو کې سپاره شول. د قبرس په لور حرکت وکړ چې قبرس عیسایي حکمران یې ډېر تود هرکلی وکړ. په قبرس کې مخکې څخه ډېر رضاکانه صلیبیان راجمع شوي وو. دا ټول د لوی په لښکر کې شامل او لښکر یې نور هم قوي کړ. د ژمي موسم لوی د خپلو جنګیالیو سره په قبرس کې تیر کړ. هغه به دلته جنګي مجلسونه جوړول چې په دې فیصله وشوه چې د فلسطین پر ځای لومړی په مصر حمله وشي. د مصر د فتح کېدو په صورت کې تر شامه پورې ټول فلسطیني ښارونه او کلاګانې به یو یو د مسلمانانو څخه نیسي. د شام او فلسطین څخه به هم بې شمېره صلیبیان د لوی په لښکر کې شامل شول چې ځینو یې په فلسطین کې خپلې کلاګانې مضبوطولې چې تر اوسه پورې پکې د صلیبیانو واکمني وه. اقصى تبع سلطان صلاح الدين رولا شاهين رولا چیرو بهیبت او دبدبی بیا تر هند ورسی چیرو بهیبت او دبدبی بیا تر هند ورسی سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا عباسین رولا د اسلامی نړۍ غم خورت الشاهین رولا. نهم فصل د خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، کله چې د ژمي موسم ختم شو او د پسر موسم شروع شو، لویي په 13 مې د 1429 کې د خپلو 1800 بحري جهازونو سره د مصر په لور مات شو. د مصر حکمران الملک الصالح په دې وخت کې د فلسطین شمال کې د صلیبیانو ښار حمص محاصره کړی و. هغه دا فکر کولو چې صلیبیان به په فلسطین حمله وکړي، نو لهذا دا به ورسره د ساحل په غاړه جنګ وکړي. خو کله چې هغه ته دا خبر راغی چې د صلیبیانو بحیره روم څخه د مصر په لور را روان دي، نو هغه د حمص ښار محاصره ماته کړه او په ډېرې تیزۍ سره بیرته د قاهرې په لور راغی. ملک صالح د سابندۍ مریض و. په دې ورځو کې مریضي لا پسې زیاته شوه او اکثره به مریض و. د فرانسوي جنګیالیو بحري جهازونو د نیل سیند په خوا کې د سمندر په غاړه خپل لنکر واچوه. د جهازونو څخه ټول سامان راکوز کړ چې په ساحل کې د خیمو یو ښار آباد شو. دا ښار یې د مرستې او کومک مرکز وټاکه. څه جنګیالي د جهازونو او سامان حفاظت لپاره پرېښودل او نور لښکر د نیل سیند سره خوا خوا کې جنوب په لوري حرکت وکړ. ملک صالح خپل وزیر اعظم او سپهسالار فخرالدین د مصري جنګیالیو او د عربو بنو کنانه قبیلو سره د صلیبیانو د مقابلې ته واستول.
فخرالدین د نیل خواته صلیبیان تیار ولاړ و. فخرالدین زړور و. بل دا چې هغه د عربو صحیح رهنمایي ونه شوه کولی، نو ځکه یې ماته وخوړله. د ماتې خوړلو څخه وروسته صلیبیانو د فخرالدین تعقیب شروع کړ. د نیل سیند څخه راتېر شول. دلته د فخرالدین څخه یوه ډېره غټه غلطي وشوه، هغه دا چې د نیل په سیند کې کوم پل و هغه یې وران نه کړ، چې له امله یې صلیبیان په ډېرې اسانۍ سره د سیند څخه راتېر شول. اوس د صلیبیانو مخته د مسلمانانو یو مشهور ښار د میات واقع و. د میات خلکو چې کله د خپل لښکر ماتې خبر واورېد نو په ښار کې ګډوډي رامنځته شوه. ځینو خلکو ښار پرېښود او وتښتېدل، او ځینو بیا د تښتېدو سره د ښار ځینو برخو ته اور هم واچوه چې د دې سره د ښار یوه برخه وسوځېده. صلیبیان بغیر د مزاحمت څخه ښار ته داخل شول، او د ښار د خالي په لیدو سره هغوی ته دا شک پیدا شو چې دا د مسلمانانو کوم چل نه وي. خو ډېر ژر د هغوی شک لرې شو، ځکه چې ټول ښار خالي شوی و. لوی د ساحل په غاړه جنګیالي د محیات ښار را منتقل کړل، او د ساحل د حفاظت لپاره صرف څو ډلې پرېښودې. د میات ښار یې خپل مرکز وټاکه، او د میات جامع مسجد نه یې د اسونو غوجل جوړه کړه. په همدې وخت کې د نیل په سیند کې اوبه دومره زیاتې شوې چې څلورو خواو ته صرف اوبه ښکاره کېدې. د دې له وجې صلیبیانو څه وخت لپاره د میات ښار کې پړاو وکړ. اکتوبر میاشت چې کله اوبه کمې شوې، صلیبیان د میات ښار څخه راووتل او د قاهرې په لور روان شول. د قاهرې په لور تلونکې لاره باندې د نیل سیند څخه بې شمېره نهرونه تېر شوي وو. په دې ټولو نهرونو کې د بحر صغیر په نوم نهر د ټولو څخه غټ نهر و. د دې نهر جنوبي خواته د منصوره ښار پروت دی، چیرته چې فخرالدین د خپلو جنګیالیو سره سنګرونو کې ناست. قاهرې ته چې کله د اسلامي لښکر د ماتې خبر ورسېد نو ملک صالح ډېر سخت په غوسه شو. ملک صالح د مرګ په بستره پروت و، خو د دې باوجود هم افسران د بېغورۍ په تور باندې د پانسۍ په تخته راځوړند کړ. د دې سره وزیر اعظم او فخرالدین هم سخت ملامت کړل، او په دې ماته باندې ملک صالح ته دومره صدمه رسېدلې وه چې په ډولۍ کې کېنولی او منصوره ښار ته یې راوړ تر څو د جنګ څارنه د نږدې نه وکړي. خپل مشهور جنرال رکنالدین ببرس ته د کلا د مضبوطولو حکم وکړ. ملک صالح حکم وکړ تر څو د نهر شاوخوا ځمکه نوره هم وکیندي او نهر د سیند شکل اختیار کړي. صلیبیان چې کله بحر صغیر نهر شمالي خواته راورسېدل، ګوري چې نهر ډېر پراخه شوی دی، د سیند شکل یې ځان ته اختیار کړی دی. د نهر څخه تېرېدل ورته ناممکنه ښکاره کېدل، ځکه چې پل لومړی مسلمانان له منځه وړی دي. صلیبیان په نهر باندې د پل جوړولو کار شروع کړ، خو مسلمانانو په هغو اور لرونکي غشي ویشتل چې ټول پل یې وسوځاوه. صلیبیانو لښکر د نهر شمالي خواته 6 هفتې پړاو کړی و، چې په دې دوران کې ملک صالح هم مړ شو. ملک صالح د مرګ خبر که چېرته عام شوی و نو یقین په پوځ کې به ګډوډي رامنځته شوې. لیکن د ملک صالح هوښیارې ښځې شجرة الدر دا خبر پټ ساتلی و. په پټه یې ملک صالح مړی په تابوت کې کښېښود او کلا کې دننه یې ښخ کړ. صرف فخرالدین رکنالدین ببرس او قدس د مرګ څخه خبر و. شجرة الدر د ملک صالح زوی تورانشاه چې د شجرة الدر څخه نه و پیدا شوی راوغوښت. په دې وخت کې تورانشاه د شام حصین په علاقه کې و. تورزانشاه 3 میاشتې وروسته راورسېد. راورسېدو سره سم تورانشاه د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په میاشت کې شجرة الدوره په ډېرې مېړانې سره د دښمن مقابله وکړه. صلیبیانو ته چې کله د ملک صالح د مرګ خبر ورسېد نو ډېر خوشحاله شول، ځکه چې تجربه کار ملک صالح مړ شو او تورانشاه چې تر څو د حکومت واګې سمبالوي څه وخت په خامخا نیسي. دلته د صلیبیانو فطري سیاست په کار راغی. هغه د غدار په لټه کې شول. داسې یو غدار یې پیدا کړ چې د پوځ څخه باغي شوی و. د هغه نوم سلمون و. دغه غدار صلیبیانو ته داسې یوه لاره وښوده چې صلیبي جنګیالي په اسانۍ سره د بحر صغیر څخه تېرېدای شول. د 15,000 دینارو په مقابل کې دلته صلیبیانو ته نوې مرسته او کومک راغی. نملوی 2 ورونه الفانوس او گاونټ انجو د یو غټ لښکر سره د خپل ورور مرستې ته راورسېدل. شپې په تیارې کې صلیبي لښکر د بحر صغیر څخه تېر شو. په هماغه شپه کې چې صلیبي لښکر د بحر صغیر څخه تېرېد، د منصوره ښار د باندې فخرالدین جنګي مجلس جوړ کړی و. هغوی د تېرې ماتې اسباب لټول او راتلونکي لپاره یې جنګي پلانونه جوړول، چې په دې سره اتفاق وشو چې فخرالدین د ښار څخه بهر په خلاص میدان کې د دښمن مقابله کوي. رکنالدین ببرس او قطز به د منصوره ښار حفاظت کوي. که چېرته مسلمانانو ته فتح نصیب شو نو د کلا دننه جنګیالي به د رکنالدین په مشري په دښمن باندې د سمندر د ساحل پورې خپلې پښې ټینګې نه کړي. که چېرته مسلمانانو ماتې وخوړه نو اسلامي لښکر به شاته د منصوره ښار ته داخل شي. جنگي مجلس چې کله ختم شو نو رکنالدین ببرس په ډېرې مینې سره فخرالدین ته وویل، آیا په دې وخت کې صلیبیان زموږ خواته د طوفان په شان روان دي؟ ورځ تر بلې د هغوی حوصلې جګېږي. صلیبیانو ته یو غټ کومک هم را رسېدلی دی. آیا زموږ لپاره به دا بهتره نه وي چې موږ رسمي دعوت د مرګ مسافر ته ورکړو تر څو هغه موږ سره اوږه په اوږه د دښمن مقابله وکړي؟ زه تا ته په یقین سره ویلی شم چې هغوی به زموږ اواز ته لبیک وایي. زه تا ته د دې ضمانت درکوم چې که چېرته د مرګ مسافر راغلل نو جنګ به زموږ په ګټه وي. اخر هغوی هم زموږ ورونه دي. د مصیبت په وخت کې خپل ورور ته اواز کول څه د شرم خبره نه ده. رکنالدین ببرس چې کله خاموش شو نو فخرالدین د غوسې څخه تور او شین واوښت،
زه د صلیبیانو سره په یوه بدترینه صلح راضي کېدلی شم، خو د مرګ مسافر خپلې مرستې ته نشم راغوښتلی. د هغوی حیثیت زموږ سره د یو باغي څخه زیات نه دی. رکن الدین ببرس څخه علاوه نور جنرالانو هم د فخرالدین د سختو الفاظو په خلاف په خاموشي سره احتجاج کولو، چې په دې کې فخرالدین هم خیالي قزم رکن الدین ببرس ته مخاطب شول. ته عمیر بن خزام ته په دې جنګ کې د دعوت په ورکولو سره دا ثابتول غواړي چې مصري جنګیالي د خپل هیواد دفاع نشي کولی. رکن الدین ببرس خاموش و، هیڅ هم ونه ویل، خپل سر یې ټیټ نیولی و. د رکن الدین ببرس هم نظر جنرالان هم ټول خفه ولاړ، لیکن فخرالدین او قطز چې د عمیر بن خزام څخه ډېر نفرت کاوه خوشحاله و. د خیمې د نن څخه فخرالدین په غوسه اواز وکړ او ویې ویل رکن الدین او قطز دواړه راشي. قطز بدل ته پاتې شي. رکن الدین ته به ځان ته د کلا حفاظت او د سامان انتظام کوي. قطز که چېرته کلا ته لاړ شي کیدای شي ستاسو ترمنځ لانجه زیاته شي، سره له دې چې تاسو دواړه د یو بل ډېر ښه ملګري یاست خو هم نظري نه یاست. رکن الدین جګ شو، د خیمو څخه بهر راغی. د هغه شاته هغه جنرالان را روان ول کوم چې د کلا حفاظت کې د ده ملګري وو. د خیمې څخه روان شو. لږ مخکې رکن الدین ببرس ودرېد. د هغه شاته هغه دوه جنرالان هم ودرېدل کوم چې د هغه سره د کلا په لور روان وو. هغوی ګوري د رکن الدین ټول بدن لړزیږي. رکن الدین ببرس د اسمان په لوري وکتل. اسمان صاف و. رکن الدین خپل دواړه لاسونه کړل. په ژړغوني اواز یې وویل رب العزته موږ غلط شوي یو، موږ ته صحیح لار وښایه ای د کعبې ربه، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خاطر موږ ته صحیح لار وښایه. که چېرته تاسو زموږ مرسته ونه کړئ نو موږ به په نقصان کې شو. د رکن الدین ببرس د سترګو څخه د اوښکو سیلاب را روان شو. خپلې اوښکې یې پاکې کړې. خپل دواړه جنرالان یې ولیدل او په زخمي اواز سره یې وویل زما سره راځئ. درې واړه مخکې لاړل، د خیمو سره ودرېدل. څه جنګیالیو د هغوی اسونه نیولي وو په خپلو اسونو سپاره شول او په ډېرې تیزۍ سره د منصره ښار په لور روان شول. برم او عزت ژغورن کی یو بل اتل لکه یوسف بن تاشفین راولا، تاشفین راولا. د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. بیا را ژوندي کړه عبیده بن جراح او قعقاع، بیا را ژوندي کړه عبیده بن. خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، د صلیبیانو لښکر د بحر صغیر څخه راتېر شو. په هغه وخت کې په مسلمانانو حمله وکړه چې هغوی د سهار د لمونځ تیاري کوه. فخرالدین په ډېر تیزۍ سره خپل لښکر سنبال کړ، سره له دې چې زوړ شوی و خو ډېر زر یې لښکر سنبال کړ، خو اوس ناوخته شوی و. فخرالدین په ډېره مېړانه د صلیبیانو مقابله وکړه، لیکن فخرالدین ماتې وخوړه او په دې جنګ کې په شهادت ورسېد. اسلامي لښکر شاته سو، د منصره په لور یې منډې کړې. رکن الدین ببرس ته د ماتې خبر خپلو شخصي جاسوسان راوړی و. هغه د ښار ټولې دروازې خلاصې پرېښودې. کله چې ټول لښکر ښار ته داخل شو بیرته یې ټولې دروازې بندې کړې. د ټولو څخه لومړی د زخمي جنګیالۍ مرهم پټۍ وکړه. فخرالدین هم خیاله قطز هم زخمي و. زخمیانو ته د کتلو څخه وروسته رکن الدین ببرس غشي ویشتونکي د دیوال په سر باندې کېنول. رکن الدین ببرس غوښتل چې ځان په کلا کې دننه وساتي. کله چې نملوي لښکر حمله وکړه لومړی خو پرې د غشو باران وشو. کله چې د کلا دیوال ته رانږدې سول نو د پاسه څخه سرې شوي ګرمې اوبه، ډبرې او سوځېدلي لرګي راخوشي سول. صلیبیان لښکر بیرته په شاتګ ته مجبور شو. د فخرالدین څخه وروسته ټول لښکر رکن الدین ببرس خپل سالار ومانه. په درېیمه ورځ رکن الدین ببرس د تجربه کارو جنرالانو په یو مجلس راوغوښت. په دې مجلس کې قطز شامل نه و. رکن الدین ببرس په ډېره مینه ټولو جنرالانو ته وویل چې عمر بن خزام ته به د جنګ دعوت ورکړو. ټولو جنرالانو ورسره په خوله ومنله چې د مرګ مسافر ته باید دعوت ورکړو. کله چې ټول جنرالان د خیمې څخه ووتل نو رکن الدین ببرس هم د خیمې څخه بهر راغی. ورو ورو روان و. یو مامور ته یې اواز وکړ، وویل د بنو کنانه هغه شخص ما ته راولېږه چې د ښار د شمالي دروازې سالار او نوم یې هغه دنده تاسو په خپله غاړه واخلئ او هغه ما ته راولېږئ. لږ وروسته رکن الدین خیمې ته خواته د چا د قدمونو اواز واورېد. هغه خپل سر راجګ کړ، ګوري چې مخې ته یو عرب د مضبوط بدن خاوند ولاړ دی. رکن الدین د هغه په لور وکتل او ویل ربې پوهېږې چې ته مې د څه لپاره راغوښتی؟ هغه څو قدمونه رامخکې شو او وویل زما مالکه تاسو چې هر رنګ کار ماته سپارئ انشاءالله زه به یې سر ته رسوم. رکن الدین بیا وویل تا د مرګ مسافر مسکن لیدلی دی؟ ربیع سینا وډبوله او ویل زما امیره ما د هغوی مسکن لیدلی او ښه بلد هم یم. نو اوس لاړ شه او زما پیغام د مرګ مسافرو سالار ته یوسه. آیا زه ورته په جنګ کې د شکري کېدو دعوت ورکړم؟ هو هغوی زموږ وروڼه دي، زه په یقین سره وایم چې هغوی به زموږ مرستې ته راشي. ربیع خوشحاله سو او وویل زما امیره
دا ډیره ښه فیصله ده. زه به ستاسو پیغام عمیر بن خزام ته یوسم. آیا تاسو ما ته لیکلی پیغام راکوئ؟ رکن الدین ببرس د ربیع په اوږه لاس کېښود او وویل د دې ضرورت نشته، ته په خپل آس پور شه او روان شه. عمیر ته ووایه چې فخرالدین په جنګ کې شهید سوی دی. رکن الدین اوس مشري په غاړه لري او ورته ووایه چې هغه د منصوره په ښار کې محاصر شوی دی، تا ته د مرستې اواز کوي. ته به وګورې چې عمیر بن خزام د توپان په شان راځي او مخې ته راتلونکي هر شی د ځانه سره وړي. ربیع د بریج څخه راکوش شو، د ښار مشرقي دروازې څخه ووت چیرته چې صلیبي لښکر نه و. د عمیر بن خزام د مسکن په لوري روان شو. ربیع د عمیر بن خزام د مسکن په لوري په ډیرې تیزۍ سره روان و. د لوږې او تندې پروا یې ونه کړه. د غزې او اخابرین میدانونو څخه تیر شو او د عمیر بن خزام غرني مسکن ته داخل شو. د پاس نه چا آواز وکړ ودرېږه. د مرګ مسافر د داستان درنو قدرمنو اورېدونکو، دا چې ربیع ودرېدی او کنه او اواز چا پر وکړ دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو تاسو ته وړاندې کړه. د ربیع ستاسو په درنو حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.